په افغانستان کې له سیاسي تحول وروسته شاوخوا 2 کال او 4 میاشتې تیریږي. که څه هم په دې موده کې ځینې لاسته راوړنې او پرمختګونه شته، خو خلک او نړیوال وایي چې ستونزې هم موجودې دي چې باید رسېدنه ورته شوې وای. دا چې په دې برخو کې کار شوی او که نه، په نننۍ مرکه کې د مالیې وزارت له پخواني وزیر حضرت عمر زاخیلوال سره څېړو. زاخیلوال صاحب، ډېره مننه چې پژواک ته مو په دې تنګ وخت کې وخت ورکړ. په لومړیو کې که راته ووایئ چې له سیاسي تحول وروسته تاسو یو له هغو سیاسیونو څخه وئ چې په افغانستان کې پاتې شوئ. ژوند څنګه تیریږي؟ آیا په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې محدودیتونه لرئ او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه د پژواک قدرمنو لیدونکو او لوستونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه مو له بلنې. ژوند الحمدلله په دا اوسنیو شرایطو کې ډېر بد نه دی. کیدای شي چې دې نه یو څه تنګ وی، خو نه دی الحمدلله. سیاسي فدا چې په وطن کې یو، دا چې د خپل وطنوالو سره ناستې ولاړې لرو، ګورو، بیرون ته ځو، په داخل د وطن کې د کابل د پایتخت نه بیرون اطرافو ته ځو، کلیوال ګورو، همشهریان ګورو، همدغه خوشایند دی. ولې نه؟ د هغې څخه اورو، موږ څخه اوري. سیاسي فعالیتونو خو طبعا د دې تحول سره تقاضا هم دا کېده چې یو څه محدودیتونه به وي ورباندې. هغسې منظم سیاسي فعالیت چې مو درلوده هغه نشته. خو همدا چې موږ تاسو سره د رسنۍ د خبرې کوو، خپل سیاسي نظر د سره شریکوو، د وطنوالو سره یې شریکوو، د طالبانو د اسلامي امارت زعماو سره یې شریکوو. همدې ته ویلی شي چې په د اوسنیو شرایطو کې یو سیاسي فعالیت دی. یعنې هغه سیاسي فعالیت چې تاسو غواړئ کولی شئ؟ په شرایطو ته به ګورئ. په دا کوم شرایط چې اوس دي، په دې کې لکه څنګه مې چې درته وویل، خپل نظر په ډاډه شکل باندې وایو، خپل سیاسي نظر هغه چې د ستاینې وړ دی هغه د ستاینې په انداز کې تاییدو، او هغه چې د نقد وړ د نقد ور باندې کوو. نه یوازې چې رسنیز یې کوو، بلکې مخامخ مجالسو کې کوو. دا چې دا فرصت لرو چې د ځینې مشرانو سره ناستې ولاړې ولرو او ډېر په سپین شکل باندې ورته خپل تحلیل و نظر څرګند کړو. ستونزې خصوصا د صفتونو دپاره خلک ډېر دي. د نقد دپاره اړتیا ده چې سالم نقد دپاره کسان ډېر شي، او نه یوازې نقد وکړي، بلکې د نقد سره وړاندیزونه هم وي چې څنګه کولی شو چې هغه ستونزې چې موجودې دي هغه ستونزو نه سره ووځو. نو د خپلو تجربو په رڼا کې او یا د خپل زده کړې په رڼا کې مو چې څه په ذهن کې راځي هغه شریکوو. ښه، تاسې د جمهوریت په 20 کلونو کې وزیر، سفیر او سلاکار پاتې شوي یاست. د جمهوریت ځینې چارواکي د سولې په پروسه کې د خلیلزاد پر کړنو نیوکه کوي. تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ زه د دوحه د پروسې د شروع نه تر پایه پورې سره د دې چې په هغه وخت کې ما د حکومتي چوکۍ څخه استعفا کړې وه، مګر په جریان کې اومه ناستې ولاړې مې درلودې. د خلیلزاد سره مې درلودې. د خلیلزاد د نیت نه نسبت نورو ته زه یو څه بهتر، چون چې په قطر کې مې ورسره ناستې درلودې، په کابل کې مې درلودې، امریکې ته به چې کله لاړو ناستې ولاړو، هغې مشورې کولې. هغه څه چې عمومي برداشت بیرون دی هغه نیمګړی دی. دا چې هر څه چې وشو پړی په دغه ور واچو، هغه چې منفي دي په خلیلزاد ور واچو، هغه درسته نه ده. نه، د سولې فرصتونه متاسفانه هغه خلیلزاد نه دي خراب کړي. هغه متاسفانه پخواني ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني او د هغه سره محدود یو ډله چې یې په عقیدوي لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې د سولې سره مشکل درلوده، او یا د قدرت لیوالتیا وه، دا چې قدرت ته ضرر ونه رسیږي. دا فرصتونه هغوی خراب کړه. د سولې خبرې خو د ډېرو پخوا نه را روانې وې. ډېر ښه فرصتونه وو
کېدای شو چې د مذاکره د لارې په یو متفاوتتر شکل باندې انتقال د قدرت وشي. خو انتقال د قدرت معنا ده چې ځینې کسان به خپل قدرت د لاسه ورکوي، ځکه د سولې دا کسان دې قیمت د شخصي قیمت ته آماده نه وو، ملي قیمت ته آماده وو. هر قیمت که په جنګ انجامېدلی وه پروا نه درلوده، که مثلا یو وخت کې 50 کسان شهیدان کېدل، که دا 100 شوی وی 200 شوی وی پروا نه درلوده، خو چې د دوی قدرت نه وی متضرره شوی. خلیلزاد د امریکې د حکومت یو مامور و، هغې باید هغه څه کړی وی چې حکومت یې ورته ویلی وی. کافی زیات انتظار یې وویسته من حیث د یو افغان الاصل مامور و. کافی زیات اخطارونه چې دا خبره ګوره خرابیږي. امریکا تصمیم نیولی دی چې د هېواد څخه ووځي. دغه اوس فرصت دی، تر اوسه مخکې دی چې لاس ښکاره کړو راشي جدي شئ، مګر په فرصتونو باندې لوبې وشوې ډېرې. موږ تاسې ټول شاهد یو چې پروسه به ځنډېده، پروسه به سابوتاژ کېده. بیا هم کله چې د مذاکرې دپاره کوم ټیم وټاکل شو، ډېر کمزوری ټیم و. په هغه وخت کې ما مصاحبې هم درلودې، مرکې هم درلودې په دې برخه کې. ماشومان یې ولېږل یا داسې کسان چې د سولې باندې باور نه درلودی یا مثلا توان یې نه درلودی، او د هغوی دپاره هم د معاش خوړلو یو چکر یو وسیله شوه. یو نیم کال کې لاسته راوړنه نه درلوده، هلته پراته وو سره، ځکه توان یې نه درلودی. نو چې کله موږ د سولې پروسې ته ګورو یا هغه څه چې ولې هغې نتیجه ورنه کړه او خرابه شو، دا ټوله پړه په خلیلزاد واچو، دا به ناانصافانه اوسي. ولې نه، خلیلزاد هم تېروتنې کړي دي، کافي زیات یې کړي، مګر اصلي مسؤلیت د هغه چا په اوږو باندې و چې دغلته د نظام په راس کې و یا د نظام په راس کې وو، او هغوی کولی شو چې په یو متفاوتتر شکل سره، مګر په یو قربانۍ سره، یو شخصي قربانۍ سره، دې ته آمادګۍ دپاره یو شخصي دی، د قدرت قرباني، د بل شي قرباني نه، د هغې سره یې وکړي، هغه یې ونه کړه. متاسفانه تاسې د ولسمشر د مخالفت خبره وکړه له سولې سره. ولسمشر غني دغه ورځ نن په افغانستان کې راغلی، دی نه وسنجولې؟ ولې به یې نه وسنجولې؟ ځکه چې داسې و چې یو عادي کس هم تحلیلولی شوه. نو ولې بیا مخالفت کوو؟ د ولسمشر غني دپاره قدرت نو ډېر خوږ شی وي. ما به په هغه وخت کې که بیرته تاسې مراجعه وکړئ زما مرکو ته چې ولسمشر په دغې کې و، هغه ته یو کال چې خپله په قدرت کې پاتې شوی وی، ارزش یې اضافتر و د 10-20 کالو سولې نه چې هغه پکې نه وی. یعنې ډېره ساده محاسبه وه هغه دپاره. د قدرت لیوالتیا په ډاکټر اشرف غني کې بې حده زیاته وه، او د هغې په ملګرو کې هم ګوره ډېر زیات ملګري که تاسې وګورئ، هغې د کورنیو سره دلته نه اوسېدل، هغوی په ګیس هاوسونو او په هوټلونو کې اوسېدل. هغوی دپاره د افغانستان دغه چوکۍ چې وي موقتي یو فرصت و. دا موقت فرصت چې که یو کال 15 میاشتې 6 میاشتې نور هم غځېدلی وی، دوی ته ارزښت درلوده. نو هماغه و چې کله مثلا دغلته نظام چپه شو، دوی نه شاته هېڅ شی پاتې نه و. همالته په تیاره کې کېناستم، دغه یو کس و، یو لاسي بکس یې ورسره ولاړل. نو هغوی کم ژورې ریښې بیرته په وطن کې نه درلودې چې د دې عواقبو نه ډېر وېرېدلی وی چې یاره دا خو د خدای فضل وشو چې په جنګ ونه انجامېده. یعنې دا عواقب باید په ذهن کې وی چې کېدی شو چې په داخلي جنګ دا شی بدل شوی وی، که نه، که چېرته د انتقال د قدرت سوله ییز نه وی شوی او په زور باندې نیول شوی وی، دلته یو خونړی جنګ را دغه شوی. دی په تحلیل کې وه، خو هغه قیمت ته آماده و، خو دې قیمت ته نه و آماده چې که یو ورځ هم ووسي د سولې دپاره د خپلې چوکۍ څخه تېر شي. افغانستان کې شاوخوا 2.5 کاله مخکنی راغلی سیاسي بدلون تاسو څنګه ارزوئ؟ بدلون خپله خو ما درته ویلې چې زه طرفدار د یو سوله ییز انتقال د قدرت وم، اوس هم دا وایم چې هغه به د افغانستان په ګټه وي. که هغه شوی وی، دغلته به موږ یو حکومت درلودی چې نړیوال مشروعیت به
درلودی اتومات د اولې ورځې نه دلته به سفارتونه وي دلته به مو نړۍ سره راکړه ورکړه وي دلته به د هېواده تېښته نه وي دلته به تشویش نه وي دلته به مو اقتصاد دومره ضربه نه وي خوړلی دلته به چې اتومات سوله راغلی وي نه تنه ضربه به نه وي خوړلی یو غټ خیز به یې وهلی وي نو هغه ونه شو اوس نو څه چې وشو صحیح شو هغه مو چې ویره درلوده هغه وشو سوله ییز انتقال مګر کله چې نظام سقوط وکړه کېدای شو دې څخه ډېره بدتره وي لکه ما چې ویلې کېدای شي چې دلته د غچ اخیستنې واقعات وي چې خوشبختانه ونه شو دغلته فضا د دې نه ډېره زیاته تنګه وي اوس پوهېږم خویندې به اعتراض کوي چې ښه طبعا په موږ باندې خو تنګه شوه مکتبونه راباندې بند شو د کار زمینه راڅخه واخیستل شوه چې خوشاینده نه ده امیدواري مو دا ده چې تغییر ومومي مګر کېدای شو چې دې نه بدتره اوسي اقتصادي وضعیت همدارنګه کېدای شو چې ډېر ناوړه اوسي اقتصادي وضعیت بیرون ښه نه دی خو ډېر بدتر کېدای شو د دې نه د لږې حادثات دلته کېدای شو نړیوالو سره مو ډیپلوماتیکې اړیکې وشکېدې مګر افغانستان مکمل د نړۍ نه دی شکېدلی همدا اوس پروازونه لرو تګ راتګ لرو مسافرۍ لرو دلته یو این دی خارجیان دي ځي راځي نو په دې شکل باندې په دغه تشریح سره به یې درته وویو چې و تحول که د مذاکرې په نتیجه کې د توافق په نتیجه کې راغلی وي هغه یې بهتر و خو دا چې اوس په دې شکل باندې راغی پړی چې په هر چا ده د دې څخه بدتر کېدای شو دا چې بدتر نه دی دې شکرګزاري وو نړیوال په افغانستان کې بار بار د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي خو اسلامي امارت وایي چې حکومت ټول شموله دی ستاسې په نظر اوسنی حکومت ټول شموله دی که نه او څه باید وشي نه د نړیوالو د ټول شموله حکومت په هغه شکل چې دوی وایي طرفدار یم او نه دا حکومت ټول شموله دی دا حکومت طالبان حکومت دی او طالبان یو سیاسي ډله ده په دې افغانستان کې ټول افغانستان نه دی د ټول افغانستان د څیرې انعکاس نشي کولی نو په دې خاطر باندې دا نه دی مګر هغه چې نړیواله مو غواړي هغه درویشته حکومت هغه هم دلته امتحان شوی نتیجه نه ده ورکړې په هغې شکل باندې نړیوال څنګه حکومت غواړي افغانستان کې هغوی فقط په څیرو باندې تقسیم د قدرت غواړي دا خو موږ ولیده په بن کې مو ولیده نو که هغوی بقا درلودی نن به م وی خو یوه ستونزه د چې راولاړ شو بالاخره هغه حکومت سقوط وکړه شکل د حکومت د څیرو را جمع کېدلو احمد و محمود نه حکومت تر څو چې په ولس کې ریښه پیدا نه کړي پایدار نشي کېدی زه طرفدار د هغسې هر نوم چې ورته اخلي ټول شموله ورته وي همه شموله ورته وي مګر څه شی چې زه وایم چې هغه ولسي ریښه پیدا کړي ولسي ریښه پایداري ورکوي ولسي ریښه مشروعیت ورکوي حکومت ګورې دوه نوعه مشروعیت ته ضرورت لري یو نړیوال مشروعیت دی او یو ولسي مشروعیت دی د نړیوال مشروعیت نه ولسي مشروعیت چې دی مهمتر دی ګوره موږ تاسې په دې ټولو 40 کالو کې د حکومتونو شاهد وو چې نړیوال مشروعیت لرلوده ولسي مشروعیت یې ضعیفه شوی یا نه درلوده سقوط یې وکړ ډاکټر نجیب حکومت یې همدا نمونه وه د مجاهدینو حکومت نړیوال مشروعیت لرلوده ولسي نه درلوده د ډاکټر صاحب اشرف غني همدارنګه ولسي مشروعیت مطلق خراب شوی و خو دغه حکومت بیا په ټاکنو باندې راغلی و نه ټاکنې هغه ټاکنې نه وي هغه خو نو دغه وي د ټول د صرافۍ معامله وه چې په هغې کې راغلی و هغه رایې چې رښتیا وموسي چې نه وي چې په 40 میلیونه نفوس کې یو څوک دعوه دا ولري چې 2 لکه رایې ما وګټلې او په دې راغلمه قطعا مشروعیت نه دی نه ولسي مشروعیت نه دی او هغه هم اخیستل شوي راوي هغه هېڅ نوع مشروعیت هغې نه درلوده نو نړیوال مشروعیت لرلوده ولسي نه درلوده نو زه خپله طرفدار د داسې حکومت اوسم چې ولس سره ریښه پیدا کړي ولس سره چې ریښه پیدا کړه د ولس څیرې پکې منعکسې شوې هغه حکومت دی نه دا چې نړیوالو وایي چې دغه 20 څیرې دي دغه باید پکې منعکسې شي نه هغه مهال چې تاسې د مالیې وزیر وایي
په ولسي جرګه کې مو ویلي و چې ځینې چارواکي په لوړه کچه فساد کوي، کېدای شي ځینې بیلګې له ولس سره شریکې کړئ؟ هغه تیر شو، د 15 کالو مخکې خبره وه او هغه بیرته راسپړل څه ګټه لري، څه فایده لري؟ خو ولس لا هم ناخبره دی. نه، دا زه هغه شیانو کې چې دی نن مهم دی، سبا یې مهمه ده د ولس لپاره، هغه باندې باید وپیچو سره. ستاسې په نظر اوسنی حکومت له ولس سره تعامل کړی ده؟ د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله شته او که نه؟ هڅې شته چې د ولس او د اوسني حکومت ترمنځ دغه اوسي، یعنې نیکې اړیکې، ښې اړیکې او دا اوسي، مګر یو څه فاصلې شته ځکه د ولس ګیلې شته. ولس د تعلیم د ښځو د تعلیم په برخه کې د دې حکومت سره هم نظره نه دی، نو فلهذا یو اختلاف د نظر دلته موجود دی. د ښځو د کار په برخه کې د حکومت سره هم نظره نه دی، په دې کې یو څه فاصله شته. د حکومت په شکل کې هم نظره نه دی، نو دغه تفاوت د نظر یا اختلاف د نظر دا شته، مګر په عین وخت کې ولس کې دغه چې وایي چې علاقمندي چې بیا د زور د لارې لکه بیرون چې نن سبا ناستې ولاړې کېږي، تغییر د شکل د حکومت وشي دې طرفدار نه دی، نه د سوله ییز تحول او بهتروالي طرفدار دی، د همکارۍ طرفدار دی، د مخالفت طرفدار نه دی. نو یعنی مقصد په دغه شکل باندې د افغانستان ولس نو کافي هوښیار ولس دی په سیاست تقریبا، ځکه چې ترخې تجربې ورباندې ډېرې تېرې شوي دي، ترخو تجربې نه ډېر څه زده کړي دي، نو په هغه اساس باندې د ولس برخورد هم ډېر عاقلانه دی. فاصله لنډه شوې ده؟ خو ما درته تشریح مې کړه لنډه او دغه، نو دا به څوک باید چې دغه راواخلي چې اندازې وکړي. ما ورته ویلی چې په ځینو ځایانو کې همکاري ده، د امن طرفداره دی، د فساد ضد د هڅو طرفداره دی، د باسازۍ د کار طرفداره دی، د نظام د ریښې د پیدا کولو طرفداره دی، په ښځو د تعلیم د بندېدو طرفداره نه دی، مخالف دی، په ښځو د کار د بند مخالف دی، د انحصاري حکومت مخالف دی. نو په دې شکل باندې تفاوت د نظر هم شته او نقاط د توافق هم شته. یو شمېر سیاسیون په ځینو هیوادونو کې غونډې کوي، تاسو ته هم په دغه غونډو کې د ګډون بلنه درکول کیږي که نه؟ او تاسو خپله څه نظر لرئ دغه غونډو په اړه؟ او زه ګډون نه کوم پکې، ولې چې زه دلته یم، هغوی د هغې ځای نه شعار ورکوي، زه دلته دغلته سره ناست یم، د کابل نه خپل نظر وایم، هغې د هغې ځای نه شعار ورکوي، زه دلته یو مشر ګورم مخامخ ورته وایم، کم یې مؤثر دی. خو د هغې نیت به خدای ته معلوم وي، او دلته خو معلومیږي چې په دغه ځای کې یم زما نیت د اصلاح دپاره دی، د بهتروالي دپاره دی. متاسفانه په افغانستان کې چون بهرنۍ استخباراتي لوبې ډېرې شوي دي، د افغانستان نه بیرون نه چې کوم سیاسي هر تجمع کېږي په دې باندې شک وړل کېږي، دا چې حقیقت لري که نه هغه بېله خبره ده، مګر دا چې دا د بیروني استخباراتي د افغانستان ولس بهرنیو لاسوهنو ته د شک په سترګه ګوري او د ملک په ګټې نه بولي. هر هغه ناستې چې سپانسر شوي دي د هغې قطعا زه مخالف یم، که هر څوک پکې. ستاسې په نظر دغه ناستې سپانسر شوي؟ زه نه یم خبر، خو که سپانسر شوي وي بیرون ته د یو ناستې جوړېدل داسې په ارزانه نه کېږي. په تاجکستان کې مثلا د 40-50-60-200 کسان د مختلفو هیوادونو راوستلو، هلته داسې میلمستیاګانې ورکولو، کنسرتونه جوړولو، دا شیان
دا په اسانه باندې 15 لکه ډالر مصرف لري. د 15 لکه ډالر زه داسې افغان نه پېژنم چې هغه د خپله ژبه دا مصرف ورکړي. تبر یو سپانسر یې درلوده، هغه سپانسر په کم هدف باندې وکړه. بیروني هدفونه په افغانستان کې کافي تجربه لرو، ډېر پاک نه اوسي، نو په دې خاطر باندې شک په سترګو ورته ګورو. اوسنی حکومت د تماس کمیسیون هم جوړ کړی دی. تاسې د دغه تماس کمیسیون کړنې څنګه ارزوئ او څه باید وشي چې هغه سیاسیون چې په بهر کې ژوند کوي او هلته غونډې کوي راپخلا شي او د هېواد لپاره کار؟ په نتیجه کې د تماس کمیسیون کافي ډېر کسان راغلل، خو دا تماس کمیسیون یوازې دې دپاره دی چې یو څوک غواړي چې بیرته راشي او دلته ژوند وکړي راتلی شي که نه. دا کافي نه ده. په دا اوسنۍ پیړۍ کې په دې وخت کې او نه څه پخوانیو کې یو افغان د حق د سیاست هم ولري. صحیح؟ حق د سیاست معنا دا نه شو چې حتما د په قدرت کې شامل وي، نه. بیرون د قدرت نه دا په هر هیواد کې تاسې وګورئ سیاسي مخالفین ورته وایي. سیاسي مخالفین یو بد لفظ نه دی، نه دا نه چې بد لفظ نه دی، د ملک په ګټه باندې دی. صحیح؟ حکومت یا حکومتي چارواکي عادتا مصروف وي په داخل کې، ځینو خپلو عیبونو ته پام نه اوسي، خپلو تېروتنو ته پام نه اوسي. د سیاسي مخالفت وظیفه همدا ده چې هغه عیبونه برملا کړي. دا ښه خبره ده. نو همدا چې ځینې افغانان چې اوس مجبوریږي چې خپل نظر د یو بل هیواد نه ووایي، هغه به بهتره اوسي چې دا غلطي ووایي. ویلی شي؟ نه، خو نه شي ویلی. همدا دی، زه کفایت نه کوي. یعنی مطلب نظر ویلی شي، ولې نه؟ دا زه اوس نظر درته ویم نه ویم، دا خو بېرته فعالیت نشي کولی. فرضاً د حزب په نامه اوسي یا د یو ډلې په نامه اوسي، جمعیت اسلامي، حزب اسلامي، نه پوهېږم حرکت اسلامي یا افغان ملت یا مثلا یو بل سیاسي ګوند یا ډله که وغواړي چې منظم دلته فعالیت وکړي، اوسنی د طالبانو اسلامي امارت کې غیر قانوني دی، ځکه وزارت عدلیې غیر قانوني اعلان کړی دی. صحیح شو؟ غیر قانوني دی. نه، دا په ګټه نه ده. دا په ګټه نو په دې خاطر باندې زه وایم چې راتګ د ځینو حقوقو سره د سیاسونو چې هغه مسؤول شي، کېدای شي چې یو تعدادي راشي او په هغې حقوقو کې د دوی د سیاسي فعالیت حقوق پکې خوندي اوسي. ستاسې په اند د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت ولې په رسمیت نه پېژندل کېږي؟ ستونزه چیرته ده او نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟ ستونزې دلته هم شته، ستونزې بیرون کې هم شته. یو خو د اوسني حکومت چې د طالبانو حکومت، د طالبانو خو نو 20 کاله جنګ وکړي، بیرونی نړۍ د دشمن په صفت باندې پېژندی که نه. تر هغې ورځې چې دوی کابل ونیوه، دوی دشمنانو نو او کافي اندازه په دې منځ کې تبلیغات هم سره شوي دي، کافي اندازه وینه تویه شوې ده. نو هغه خو ډېر زر د زړه نه وځي، هغه بیرونی فاکتور دی. هغه یو تر اوسه پورې ځینې هېوادونه د دوست په شکل نه ګوري، هماغه شی لا تازه دی. د هغې نه تېرېدل او په رسمیت پېژندل به ورته لږ ډېر سیاسي لحاظه سخت تمامیږي. د طالبانو ضد لابیګان هم کافي زیاتې فعالې دي. د طالبانو لابي بیرون نشته، مګر مخالفې لابیګانې ډېرې دي. دا سره دا د بیرونی ناستو سره د مې چې ویلې که سپانسرانې بیروني مو اوسي، خصوصا د ښځو ناستې په بیرون کې او د بیروني فورمونه نه د تعلیم په ضد باندې د طالبانو او د ښځو د کار په ضد باندې د طالبانو د پالیسیو باندې غږېدلو دا هم تاثیرګذاره دي. هلته دا د بیرون نه دي. په داخل کې یعنی کېدای شو چې ځینې مدیریت متفاوت تره وي. حکومت
چې مطلق د طالبان حکومت وي نه، چې شروع نه راغلی او سینه یې پراخه کړې وي چې نورې څېرې هم پکې وي او انعکاس یې پیدا کړی وي، نو دې تاثیرګذاري لرو ده په رسمیت پېژندنې. همدارنګه لکه مخکې مې چې ویل د سیاسي فعالیت مسله ده، همدارنګه د ښځو د مکاتبو د نجونو د مکاتبونو د خوشي کولو مسله ده، د پوهنتونونو او د کار نو متفاوتره به وي. په دغه برخه کې هغه څوک چې مسؤل د ډیپلوماسۍ دي د طالبانو د خوا نه، هغوی د دپاره ډېره سخته ده چې مؤثره ډیپلوماسي دې ولري د نړۍ سره په رسمیت پېژندنې په ډګر کې او یا د نور خو د تعامل تر کچې راوستي. مثلا دا اوس د طالبانو سره تعامل شته، د امریکې نه نیولې تر غربي هیوادونو پورې، تر منطقوي هیوادونو، حتی سفیران یې منلي، خو په رسمیت یې نه دی پېژندلی تعامل او کافي زیات وخت ونیول شو، 2.5 کاله، نو ډېر وخت دی. په دې شکل که روان وي زه یې لږه بعیده بولم چې رسمیت پېژندنه به د طالبانو په نړیواله کچه باندې وشي، ځکه چې دوی هم دلایل په لاس ورکړي چې په دې برخه کې شدید مخالفت وجود ولري. د نړیواله ټولنې همدغه چلند څنګه ارزوي له افغانستان سره؟ ستاسې په اند باید د سیمې هیوادونو د دغه چلند سره افغانستان باید څه وکړي، اسلامي امارت باید څه وکړي؟ داسې ده چې موږ محتاج یو، صحیح، اقتصادي لحاظه محتاج یو او د نړیوال سره تعامل محتاج یو. نو په دې خاطر باندې دنیا په کلي کې چې سړی ژوند کوي یو څه به مني، یو څه به د هغوی شرایطو سره ځان برابروي. دا چې ټول مسایل زموږ داخلي مسایل دي، کاشکې په داسې شکل مدیریت شوی وی چې په داخل کې ضرورت دې ته نه وي چې بیرونی راشي. او مثلا د ښځو د زده کړې حقوق رښتیا هم ښه نه ښکاري چې یو امریکایي راشي د افغانستان د ښځو حقوق د طالبانو نه امریکنۍ وغواړي، یا انګلیس وغواړي، یا چین وغواړي، یا یو بل هیواد وغواړي. ښه نه ښکاري. دا خو اساسي حقوق دي، بلکل منل شوي حقوق دي، دین د لحاظه پکې ستونزه نشته. اوس نو دا چې د شروع نه ورکړل شوی وی ضرورت نه و چې هغوی دا اوس هغوی داسې ښکاري چې مونږ مدافعین د دغه اساسي حقوقو ده، یا د شهروندۍ حقوق دي، شهروندۍ حقوق دي. دې ته ضرورت نشته دی چې داسې زمینه چې یو بل هیواد راشي او هغه تا نه وغواړي چې ته د خپل شهروند حقوق ورکړه، ته د خپل ماشوم حقوق ورکړه، ته د خپل خور د کار د حق حقوق ورکړه، ته د خپل سیاسیون د سیاسي فعالیت د حق حقوق ورکړه. نه، د هغه وخت کې داخلي دي چې په داخل کې په ښه شکل باندې مدیریت شي. که مدیریت نشي بیا نو نړۍ هره بهانه لټوي په شمول د داخلي مسایلو چې هغه دا نه وایي چې یاره ته ماته دا تعهد، دغه وایي چې نه، هغه لا زموږ خلکو ته ځان ښه ښکاره کوي چې ورکړه ته خپلو خلکو ته حقوق ورکړه، ورکړه ته نجونو ته مکتب ورکړه، ورکړه ته ښځو ته کار ورکړه، بیا به سره خبره کوو. لکه هغوی چې مدافعین د حقوقو دلته زموږ د خلکو شي. ستاسې په نظر اوسنی حکومت به د بهرنیو دغه غوښتنې ومني؟ زه دا وایم دا د بهر نه هغه څه چې زموږ د خلکو غوښتنې دي، دا خو زموږ د خلکو غوښتنې، دا خو د بهرنیانو دې سره څه کار دی، ولې ورسره کار شي؟ دا زموږ د خلکو غوښتنې دي. زموږ د خلکو غوښتنې چې نه مني نو څه به مني؟ ما چې مخکې ویل چې حکومت باید ولسي ریشه پیدا کړي نو پایدار بشي، هغه دا دی چې د حکومت دا خو اساسي غوښتنې د خلکو دي. د افغانستان کوم وګړی دی چې وایي چې یار به د نجونو مکتوبونه بند کړه؟ نه یې ویلي. ټول وایي چې خلاص یې کړه، ټول یې غواړي چې دا زموږ غوښتنې دي، دا د ولس غوښتنې دي، دا د کلي غوښتنې دي، د ولایت غوښتنې دي، د قوم غوښتنې دي، د نرو ښځې غوښتنې دي، چې دی په دې غوښتنو کې
زه دا وایم چې په دې شکل چې یاره ما چې اسلامي امارت دا وایي چې امریکا ستا دا غوښتنه مې ومنله هم نه ښکاري نه ولسه ستا دا غوښتنه ده بالکل برحقه ده ومې منله خلاصه شوه بس بیا نو امریکا ته ضرورت نشته زما داخلي مسله حل کړه. د وروستۍ پوښتنې په توګه راته وایي چې پاکستان تل له افغان کډوالو د فشار په توګه کار اخیستی او اوس هم دغه کار بیا هم پیل کړی دی او دغه راځي دا کوي چې د پاکستان په اوسنیو نامنیو کې د افغانانو لاس ده. تاسو هلته سفیر پاتې سوي یاستئ د پاکستان دغه کارونو ته په کوم نظر ګورئ؟ بې عقله پالیسي ځکه د پاکستان مونږ ډېر منفي خاطره د پاکستان لرو مثبته خاطره د پاکستان نه چې وایي یوازینۍ لویه مثبته خاطره هغه د مهاجرینو میلمه پالنه وه هلته او یو کریډټ و د پاکستان دلته په افغانستان کې چې لا اوس هم دی او هغه کریډټ په زور په لاس خرابول په دغه شکل باندې افغان مهاجر د خپلې خاورې رایستل نو دا عاقلانه نه ده. زه په 2014 کې دوی په مهاجرینو فشار راوستی ما یاد شي د دوی د مشرانو سره کېناستم نو ما ورته یو دغه مې ورته وکړ ما دا ستاسې وتل په کوم شکل چې غواړئ داسې مثال لري چې ته یو څوک میلمه کې دلته ورته ښه پلو کباب و هر څه ورکړي ګرمه شپه ورته ورکړي خو چې سهار شي چې وځي په دا دروازه کې ولغته ووهې ها د دې میلمه به ستا پلو د ګرمه شپه په یاد وي که د وروستۍ لغته به په یاد وي. ما دا کار مه کوئ. په هغه وخت کې بیا زه کېنم ما ویل زه طرفدار د دې یم چې افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. زه به سپین ږیرو سره کېنم د مهاجرو تشویق به یې کړم او په ځای د دې چې دغسې په عزت باندې بدل شو هماغه مو وکړه که یاد مو شي په 2014 کال کې موږ تقریبا نږدې 1 میلیون مهاجر راواړول دې خواته د یونیسار په مرسته باندې یو لویه ناسته مو د سپین ږیرو سره وکړه دا کار اوس هم کېدی شو. هماغه مهاجر چې په 2014 کې چې څو کاله مخکې کې 1 کاله مخکې راغلي اوس په خوشحاله وي ما هغوی ته وویل مالګوره دا ورته سخته تمامیږي اوس ځکه چې اوس 20 کاله 30 کاله ته اوسېدلي یاستئ دا کور رانه ووته زه بیرته افغانستان ته خو ما ورته ویل 10 کاله وروسته به راته دعا وکړئ زه یې ګورم کله کله رښتیا هم دعا کوي چې ښه شو چې راغلو اوس دلته مو ژوند دلته مو کور دی اوسني مهاجر هم چې دي ورته ترخه ده چې راشي خو 15 کاله وروسته به خوشحاله وي ځکه په خپل وطن به اوسي او څوک حق نه لري د دې چې ورته وایي چې دې نه اوچته بل ځای ته لاړ شه ځکه خپل وطن یې دی ژوند یې حق دی په دې ځای کې نو په کوم شکل باندې چې راووته د بې عقلي وکړه مګر خپل هغه یو کریډټ چې هغه کریډټ دوی ورته پوره ضربه وردا کوله. پاکستان کې ستونزې دي پوهېږم اقتصادي ستونزې هم دي امنیتي هم دي سیاسي هم دي د ستونزې عوامل یې بل څه دي مګر په کابل په پاکستان چې کله فشار راشي نو د سیاسي لحاظ هغه څه چې اسانه وي په هغې باندې کوشش کوي چې لاس پاک کړي هغې نو اوس د دې ټولو ستونزو لکه نور چې هیڅ شی بل یې باعث نه دی ګرځېدلی او افغانان یې باعث ګرځېدلي دي نه امنیتي ګواښو دوی ته بلکې یو اقتصادي مرسته د پاکستان سره کوله ځکه د افغانان چې هلته کاروبارونه یې لرو د کارونه یې کول او همدارنګه ډېری افغانان بیرون د پاکستان نه چې په عربو کې دي په اروپا کې دي په بل ځای کې دي دوی ته پیسې رالېږلي د کال 1.5-2 میلیارډ ډالر افغانانو ته بیرون نه راتله همدا دلیل و چې کله چې دا افغانان د پاکستان څخه د مهاجر دلته را روان شو زمونږ افغانۍ مثلا نورو هم ارزش یې پورته شو یعنې معنا دا چې د افغانانو سره یو څه سرمایه راځي او هغه سرمایه چې دلته راځي د پاکستان نه راوځي نو پاکستان ګټه نه ده کړې نه اقتصادي کړې نه امنیتي کړې ده خو هغه څوک چې په یو ترخه شکل باندې راووته هغه ترخه خاطرات یې طبعا په زړه کې پاتې کېږي او افغانان یې چې ګوري په هغې هم ښه نه لګېږي نو ښه پالیسي نه وه. اوس هم د دې طرفدار یاستئ چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته راسي؟ زه طرفدار یم بالکل د دې طرفدار یم چې یو افغان هم پاتې نه شي هلته بالکل راشي دلته په خپل وطن شي د خپل کور څښتن شي د خپل ځای څښتن شي د خپل حقوقو څښتن شي همدلته په خپل هیواد کې.
تخیل الله صاحب ډېره مننه چې په ژواک کې تاسو نه مننه. کور مو ودان. خیر. سلامت خیر. اوسئ.